بسم الله الرحمن الرحيم. أجوفي أي الضرب يضرب البيع فروختن. پتې سبق کې علامه صاحب یو فائدہ ذکر کړې و. پاغه فائدہ کې دوه خبرې وي. اول نمبر خبره اختلاف علامه صاحب ذکر ک د صرفیانو په منځ کې چې چرته دوا ساکن واوونه جمع شي نو التبا اولنې ساکن حذف کولی شي که دوهم، نو په دې کې اختلاف و. بعض علماء کرامو فرمایل چې اولنې واو حذف کولی شي سره د صاحب د علم صيغه، او جمهور علماء کرامو فرمایل چې دوهم واو حذف کولی شي او حذف کیږي. بیا دوهم نمبر خبره علامه صاحب په فائدې کې یو نکته ذکر کړله چې په نکتې کې علامه صاحب دا خبره ذکر کړله چې دا قسمه اختلافاتو څه فائده او ثمره په مسائل صرفیو کې نه راوځي، ځکه که اولنی ساکن حذف کړلی شي که دوهم ساکن حذف کړلی شي نو شکل او صورت د صیغې یو شان ګرځي. لیکن علامه صاحب او فرمایل چې عصمت الله سهرنپوری رحمه الله په بحث د رحمان د منصرف او غیر منصرف کېدلو کې یو ډیره زبردست او خوندوره خبره لیکلې چې د داسې اختلافات و ثمره و نتیجه اگر کا په مسائل صرفیو کې نه راوځي په ظاهر کې، لیکن په مسائل فقهیو کې په درې طریقو باندې راوځي، امې ذکر کړي. د دې نه مخکې علامه صاحب چې دی د اجوفي واوي گردان ذکر کو چې قالا یقولو. اوس د دې ځینه علامه صاحب د اجوفیایی گردان ذکر کوي، نو فرمایي اجوفیایی الضربه یضربو. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان اثبات فعل مضارع معروف تر دې ځي پورې 15 خبرې ذکر کول دي. څو خبرې؟ 15 خبرې. اول نمبر خبره علامه صاحب دا ذکر کوي درته چې د باع یبیع گردان به درته ذکر کی. گردان د چا به ذکر کی؟ باع یبیع. یا د اجوفیایی گردان به درته ذکر کی د جانه د ضربه یضربون. دا اول نمبر خبره. دوهم نمبر خبره د دې باب په اسم ظرف او اسم مفعول کې به فرق درته ذکر کی. دریم نمبر خبره د فعل ماضی معلوم گردان به درته ذکر کی. څلورم نمبر خبره د فعل ماضی معلوم د صيغو تعلیلات به درته ذکر کی. پنځم نمبر خبره د فعل ماضی مجهول گردان او د صيغو تعلیلات به ذکر کی. نو په نننی سبق کې دا 15 خبرې ذکر کی. اول نمبر خبره څه شی ده؟ گردان د باع یبیع، صرف صغیر د باع یبیع، یا د اجوفی یایی صرف صغیر به درته ذکر کی د ضربه یضرب. دا اول نمبر خبره چې په متن کې ذکر د علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره اجوفی یایی الضرب یضرب البيع فروختن په معنا د خرڅولو. باع يبيع بيعا فهو بائع وبيع يباع بيعا فهو مبيع. الأمر منه بيع والنهي عنه لا تبيع. الظرف منه مبيع والآلة منه مبيع مبيعة مبياع وتسنيتهما مبيعان ومبيعان والجمع منهما مبايع ومبائع. أفعل التبذيل منه أبيع والمؤنث منه بوعا وتسنيتهما أبيعان. زما په کتاب کې أبيعان دې دا غلط دی.
وبوعيان والجمع منهما أبيعون وأبايع وبيع وبوعيات. دا اول نمبر خبره صرف صغیر د باع يبيع. دوهم نمبر خبره پنن سبق کې څه شی وا؟ فرق پمن د اسم ظرف او اسم مفعول کې. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب په دې بار سره ذکر کوي. ظرف درین باب هم شکلی مفعول گردیدا. د دوهم نمبر خبره خلاصه دا ده. علامه صاحب فرمای د دې باع يبيع د اسم ظرف او اسم مفعول شکل او صورت د تعلیل نورستا یو شان ګرځي. دوم نمبر خبره څه شي ده؟ فرق په منځ د اسم ظرف او اسم مفعول د دې باب کې. علامه صاحب فرمایي چې د دې باب اسم ظرف او اسم مفعول د تعلیل نورستا د دې دواړو شکل او صورت یو شان ګرځي. د دې باب د اسم ظرف او اسم مفعول شکل او صورت د تعلیل نورستا څه ګرځي؟ یو شان ګرځي. چې یعنی مبيع ګرځي. څه شی ګرځي؟ مبيع. لیکن د اصل په اعتبار سره په دې دواړو کې څه شی دی؟ فرق شته دی. د اسم مفعول صيغه مبيع پاسل کې مبيوع ده. پاسل کې څه شی ده؟ مبيوع. نو پدې کې اتم نمبر قانون چې د یقول يبيع قانون دی هغه لګیدلې. نو د یقول يبيع قانون د وجنا د یا حرکت چې ضمه ده هغه ما قبل ساکن تنقل کړي شو چې ساکن بادا. نو کله چې ساکن باتا د یا حرکت ضمه ورکړه نو بیا د میعاد قانون د وجنه دغه یا د په واو سره بدل کړي شو. ځکه وا یا ساکنه ورسته د ضمینا واقع شو او قانون د میعاد دا د چې کله واو یا ساکنه ورسته د ضمینا واقع شي نو دا په واو سره بدلیږي. چا سره بدلیږي؟ په واو سره. نو یا بدل شو په واو سره نو مبوع تر جوړ شو. دو ساکن واونه جمع شو. اجتماع د ساکنینو راغی. نو بنا بر اختلاف چې اول واو حذف کیږي که دوهم اختلاف پکې نو بنا بر اختلاف یو ساکن څه شو؟ یو ساکن واو حذف کړلی شو. څنګه شو؟ حذف کړلی شو. چې حذف کړلی شو بیا په با باندې چې کومه ضمه وه دغه ضمه په کسرې سره بدله کړلی شوله. په چا سره بدله کړلی شوه؟ کسرې سره. بیا چې دغه ضمه د با په کسرې سره بدله کړلی شوه بیا د میعاد قانون دې صیغې ته متوجه شو. چا ورته متوجه شو واوې ساکنه وروسته د کسرې نه واقع شو نو د میعاد قانون د وجې نه واو بدل په یا سره شو. واو بدل په چا سره شو؟ نو څه ترې جوړ شو؟ مبيع. څه ترې جوړ شو؟ مبيع. او د اسم ظرف صيغه مبيع دا پاسل کې مبيع دا. اصل کې څنګه دا؟ مبيع دا. چې مبيع دا د کې هم د اتم نمبر قانون لګېدلی دی. د اتم نمبر قانون د وجې نه د یا حرکت چې کسره داغه ما قبل با ته نقل کړلی شوله. کسره چا ته نقل کړلی شوله؟ با ته. د اتم نمبر قانون د وجې نه نو د مبيع نه چې جوړ شو مبيع. نو په اسم ظرف کې سره دا یو قانون لګېدلی دی. په دې دوهم نمبر خبره چې فرق په منځ د اسم ظرف اسم مفعول کې دی پوه شوئ؟ ګورئ ظرف درین باب هم شکل مفعول گردیدا. د دې باب اسم ظرف په شکل د اسم مفعول دی. ظرف درین باب د دې باب اسم ظرف هم شکل مفعول گردیدا. په هم شکل د مفعول دی. د مفعول په هم شکل دی. د مفعول په شکل او صورت باندې دی. چون بقاعده حرکت عین ذکا بقاعده هشتم
د اتم نمبر قانون د وجنا حرکت عین د اسم ظرف د عین کلمه حرکت بفادادن فا کلمه تور کړی شو فقط دومره کار پکې شوی د اتم نمبر قانون د وجنا د اسم ظرف د عین کلمه حرکت چې کسره داغه چاته ورکړی شو چاته نقل کړی شو فا کلمه تا سر دومره تغییر پکې شوی دی نور څه تغییر او تبدیل پکې نه راغلی ودر مفعول او په اسم مفعول کې بعد نقل حرکت پس د نقل کولو د حرکت نه چې د عین کلمې حرکت هغه ما قبل فا کلمې ته نقل کړی شو یو پکې دا کارو شو وحذف عین او وروسته د حذف کولو د عین کلمې نه دوهم کار پکې دا وشو چې عین کلمه څه کړلی شوله حذف کړلی شوله د علامه صاحب په نسبت باندې خو چې دی اولنی ساکن حذف کول دا غوره وکنه الته ویلو نو ځکه وایي وحذف عین او وروسته د حذف کولو د عین کلمې نه فارا کسره دادا فا کلمې ته کسره ورکړلی شوله فا کلمې ته څه ورکړلی شوله کسره ورکړلی شوله بسبب ان د دغې کسرې د وجې نه واوره چې دا فا کلمې ته ورکړلی شوې د دې کسرې د وجې نه واوره یا کردن واو چې دی دا بدل په یا سره کړی شو د میعادن قانون د وجې نه ظرف هم مبیعن است ظرف چې دی وروسته د تعلیل نه دا هم مبیعن دی ظرف هم مبیعن است ظرف هم څه شی دی خو وروسته د چا نه تعلیل نه که در اصل مبیعن بودا چې په اصل کې دا اسم ظرف څه شی و مبیعن و مفعول هم او اسم مفعول هم مبیعن دا مبیعن دی وروسته د تعلیل نه که در اصل مبیوعن بود چې په اصل کې څه شی و مبیوعن دا و دوم نمبر خبره دریم نمبر خبره څه شی وه گردان د فعل ماضی معلوم نو دا په متن کې ذکر دی علامه صاحب ذکر کوي اثبات فعل ماضی معروف په مقصد د علامه صاحب په دې عبارت سره گردان د اسم مفعول اسم گردان د فعل ماضی معلوم ذکر کول دي اثبات فعل ماضی معروف باع باع باعوا بعت بعتا بعنا بعت بعتما بعتم بعتی بعتن بعت بعنا دا و دریم نمبر خبره څلورم نمبر خبره څه شی وه د فعل ماضی معلوم د صیغو تعلیلات نو دا څلورم نمبر خبره د فعل ماضی معلوم د صیغو تعلیلات علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي بقاعده هفتم یا دربعت آخر الف شده دې څلورم نمبر خبرې خلاصه ده د علامه صاحب فرمایي چې باع دا اصل کې بیع ده باع اصل کې څه ده بیع تر اخره پورې په ماضي کې دا یا شته ده نو د دې باب د باع یبيع باب په ماضي معلوم کې اول د باع د قال او باع قانون لګیدل قانون د چا لګیدل قال باع چې وم نمبر قانون دی د دې قال باع قانون د وجنه یا بدل شو په چا سره په الف سره نو د بیعانه څه جوړ شو باع یا متحرک وما قبل مفتوح نو یا بدل په چا سره شو الف سره اول په دې ټولي ماضي کې دا قانون د قال باع لګیدل وم نمبر بیا دا کم الف چې د قال باع قانون د وجنه د کما یا چې د قال باع قانون د وجنه په الف سره بدل شوی دا بیا دغه الف چې بدل د یا نه راغلی دا په اولنۍ 15 صيغو کې باقی پاتې کیږي په څو صيغو کې اولنۍ 15 صيغو کې په باع باع باعو باعت او باعت په دې 15 صيغو کې د الف څه کیږي باقی پاتې کیږي د دې 15 صيغو نه وروسته چې کومې صيغې دي یعنی د جمع مؤنث غایب صيغې نه والا تر اخره پورې په دې ټولو صيغو کې بیا دغه الف د اجتماعي ساکنین د وجې نه غورځېږي د چا نه د وجې نه غورځېږي اجتماعي ساکنین د وجې نه دغه الف چې دی هغه څه کېږي غورځېږي چې د دې الف اجتماعي ساکنین راځي د چا سره د
عین سره چې لام کلمه ده عین سره چې څه شی ده لام کلمه دې سره اجتماعي ساکنین راځي دو ساکن جمع کیږي نو د اجتماعي ساکنین د وجې نه الف حذف کیږي حرف غورځيږي د دې د الف د حذف کېدلو نه وروسته بیا فا کلمې ته چې بعده څه ورکولی شي کسره د وجې د څه شي نه د اجوفي یایي کېدلو د دې باب نه د وجې د اجوفي یایي کېدلو د دې باب نه فا کلمې ته بیا څه ورکولی شي کسره او دا کسره فا کلمې ته چې دلته بعد د دې د وجې نه ورکولی شي چې دا دلالت وکړي په حذفیت د یا باندې چې دا دلالت وکړي په حذفیت د چا باندې په یا چې دا دلالت وکړي په دې خبره باندې چې دلته یا حذف شوې ده څه شی حذف شوي یا څنګه شوې ده حذف شوې ده په دې ورسېدی که نه مقصد یو پړپړه وه علامه صاحب څه فرمایي چې د دې باع یبیع یې دې ماضي په اصل کې څنګه راځي ماضي معلوم بیاع نو په دې کې اول په دې ټولې ماضي کې معلوم کې قانون د قال باع لګېدلی یا متحرک وما قبل مفتوح نو قال باع قانون د وجې نه یا بدله په الف سره شوله بیا چې دی په اولني 5 صیغو کې دغه الف په خپل حال باندې باقي پاتې کېږي او د دې 5 صیغو نه وروسته چې کومې نورې صیغې دي په هغو کې چې دغه الف د اجتماعي ساکنین د وجې نه حذف کېږي د چا د وجې نه حذف کېږي اجتماعي ساکنین د وجې نه الف حذف کېږي او کومه چې فا کلمه ده دلته بعده نو د فا کلمې ته بیا کسره ورکولی شي د وجې د اجوفي یایي کېدلو نه د وجې د څه شي نه د اجوفي یایي د وجې د اجوفي یایي کېدلو د دې باب نه چې دا باب څه شی دی اجوفي یایي او دا کسره د دې لپاره ورکولی شي چې دا کسره دلالت وکړي په حذفیت د څه شي باندې یا باندې چې دلته یا حذف ده ګورئ بقاعده هفتم دوم قانون د وجنه یا دربا یا په با کې تاخر تر اخره پورې یا دربا یا د باع نه واخله تا اخر تر اخره پورې الف شوه دا یا بدله په الف سره شوله ما بعد باعتا بیا وروسته د ما د وروسته د باعتا صیغې نه الف به التقای ساکنین افتاده الف د التقای ساکنین د وجې نه وغورځېدو بسبب یایي بودن د وجې د یایي کېدلو د دې باب نه فا کلمه کسره یافته فا کلمې ته کسره ورکړی شوه فا کلمې ته څه ورکړی شوه د وجې د یایي کېدلو د دې باب نه فا کلمې ته څه ورکړی شوله کسره د دې دپاره چې دا کسره دلالت په څه شي باندې وکړي په حذفیت ده یا باندې چې دلته یا حذف شوی ده اثبات فعل ماضی مجهول بیع او 5 نمبر خبره اخرانه خبره نننی سبق کې څه شوه گردان او تعلیل د فعل ماضی مجهول د دې باب نو دا 5 نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي فعل ماضی مجهول بیع اثبات فعل ماضی مجهول بیع گردان آسان ده بیع بیعو بیعت بیعتا بیانا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتن او تعلیلات د دې باب د ماضی مجهول د صیغو نو علامه صاحب فرمای چې د دې باب ماضی مجهول په اصل کې بویعه دی څنګه دی بویعه نو په دې ټول ماضی مجهول کې چې د قیل بیع قانون لګیدلی کم قانون لګیدلی قیل بیع چې 9 نمبر قانون دی بیع وای اصل کې بویعه و د قیل بیع قانون د وجنه دغه د با باندې چې کم حرکت ضمه ده دغه ضمه حذف کړلی شوله دا ضمه څه کړلی شوه حذف بیا د یا باندې چې کم حرکت دی چې کسره ده دغه کسره ما قبل با ته نقل کړلی شوله څه کړلی شوله ما قبل با ته نو د بویعانه څه جوړ شو بیع بویعانه څه جوړ شو بیا په دې اولنۍ 5 صیغو کې دغه یا په خپل حال باندې باقی پاتې کیږي په اولنۍ څه کې 5 صیغو کې دا یا په خپل حال باندې څه کیږي باقی پاتې کیږي بیا د بیعنا د جمع مؤنث غایب صیغې نه واله تر اخره پورې
په دې صيغو کې چې دغه یا د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف کیږي یا د چا د وجې نه حذف کیږي د اجتماع ساکنین د وجې نه څه کیږي حذف کیږي د دې یا چې عین کلمه ده د دې اجتماع ساکنین راځي د عین سره چې لام کلمه ده نو د دې د وجې نه څه حذف کیږي دا یا حذف کیږي په دې ورسېدلې پوه شوي په دې باندې ګورې ورته خو په دې ماضي مجهول کې هلته من قانون د قیل بیا ویلو چې درې صورتونه بیا دا چې کله دا جوف په ماضي مجهول کې ولګي درې صورتونه ویل جایز دي یو په دې کې بیا ویل هم جایز دي دوهم په دې کې بو ویل هم جایز دي او دریم په دې کې اشمام کول هم جایز دي په دې اولنۍ 5 صيغو ګوري اثبات فعل ماضي مجهول بيع الى يعني الى اخره بيع درس البيع بود بيع پاسل کې بيع بقاعده نهم قانون د وجنه کسریا کسره دیا بابا دادن با تور کړل شولا ويا دربعنا او یا په بعنا کې او یا د بعنا نواخله تا اخر تر اخره پوری صيغو کې به التقاء ساکنین بیفتاد التقاء ساکنین د وجنه څه شو حذف شو یا د بعنا نواخله تر اخره پوری چې کومې صيغه د ماضي مجهول دي په دې ټولو کې یا د چا د وجنه حذف کړل شو د التقاء ساکنین د وجنه چې دی یا حذف کړل شو که خیال موي د بعنا د ماضي معلوم صيغه د جمع مؤنث غائب نواله تر اخره پورې دام بعنا جوړیږي او د ماضي مجهول صيغه هم څه جوړیږي بعنا جوړیږي ورسېدي یو شان شولي خو فرق به څه رقم کو چې یو زیته کرای شي څنګه به معلومه و چې دا د ماضي معلوم ده کوم مجهول نو دا به د سیاق او د سباق نه کولای شي دا صيغه معلومولای شي چې اوس دلته صيغه د ماضي معلوم ده او که د ماضي مجهول نو پوه شئ نننی سبق مشتمل په څو خبرو و په 5 اول نمبر خبره صرف صغیر یا گردان د باع یبيع دوهم نمبر خبره د دې باب اسم ظرف اسم مفعول کې فرق دریم نمبر خبره فعل ماضي معلوم گردان د دې باب څلورم نمبر خبره د دې باب د ماضي معلوم په صيغو کې تعلیلات څلورم نمبر خبره او پنځم نمبر خبره د دې باب د ماضي مجهول گردان او د صيغو